لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. درېمه مسله دا پوښتنه شوې ده چې تحنیک چشته وایي او د دې وخت څه مالي. تحنیک دې وایي چې کوشنۍ پیدا سي نو یو ښه سړی ته دا کوشنۍ ورولي نو په دې طریقه دغه چې یو خوږ شی هغه دا ښه سړی وزبېښي کله خرما پستا خرما نن سبا اکثره بزرگان علما وای دغه اصل د سره راوړه ان کې اصل دی په خلق خپل وای بیا د په خلق ورکی دا ته تحنیک وای. د حضرت عمر رضی الله عنه تحنیک چوو دا حسن بصری د حضرت حسن بصری تحنیک چوو حضرت عمر رضی الله عنه ورک نو دا سنت عملی دا تحنیک شدی چې وکه چې یو سړی ته کوشنۍ ورولې او دا هم چې د هسپتال سره راوباسه په اوله دوامه د شی ورول خو بهرحال دا مستحب سنت عمل دی کم فرض واجب نه دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب